د څلورمې دورې مالیاتي محاسبینو څخه د ازموینې اخیستلو په موخه د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو اکاډمیکي غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عوایدو لوی رئیس معراج محمد معراج، د عوایدو لوی ریاست د حقوقي چارو رئیس ندا محمد صدیقي، د مالیې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس احمد ولي حقمل، د عوایدو تخنیکي مرستیال عبدالولي نوري او 122 مالیاتي محاسبینو ګډون کړی وو. معراج محمد معراج مالیاتي محاسبین د مالیې د راټولولو په برخه کې یو ستر قوت وباله او ویل چې د مالیاتي محاسبینو په مټ به مالیه په شفافه توګه راټولیږي او د مالیې له تېښتې څخه به مخنیوی کیږي. ښاغلي معراج د مالیې د ارزښت په تړاو وویل چې مالیه اخیستنه د دولت قانوني حق دی او د دې حق د ترلاسه کولو په برخه کې د مالیاتي محاسبینو رول مهم دی. نوموړي وویل چې د مالیاتي محاسبینو د صادقانه هڅو په نتیجه کې موږ کولی شو چې عادي او انکشافي ملي بودیجه بشپړه کړو. ښاغلي معراج زیاته کړه، زموږ مالیاتي محاسب دومره باید ژمن واوسیږي چې کله د هغه له طرفه موږ ته یو شرکت د هغه اظهارنامې راکول کیږي، د هغه کوم بل ریپورت راکول کیږي او یو مالیاتي محاسبین د لارې نه موږ ته راشي، نو موږ باید ډیر مطمئن اوسیږو چې انشاءالله په دې کې به نور دا به ډیر یو پاک او شفاف یو پاک اظهارنامه وي او دې کې به انشاءالله تعالی د فساد او د فرار مالیاتي او یا خدای نخواسته د فساد او نور کوم شبهات به پکې موجود نه وي. نو تاسو خو انشاءالله موږ سره دغه ژمنتیا کوئ، دغه واده را سره کوئ چې تاسو به د فرار مالیاتي مخه نیسئ زموږ سره په ګډه. نو ډیره مننه. نو الله پاک دې موږ تاسو توفیق راکړي. د عوایدو لوی ریاست تخنیکي مرستیال عبدالولي نوري وویل چې مالیاتي محاسبین د مالیاتي ادارو او مالیه ورکوونکو ترمنځ د اړیکو جوړونکو په توګه کار کوي او په دې برخه کې باید د بې پرېتوب ټول اصول مراعات کړي. نوموړي د مالیاتي محاسبینو لپاره وړتیا، تقوا او امانتداري درلودل اړین شرایط وبلل او زیاته یې کړه. محاسبین مالیاتی به عنوان اشخاص نخبه و مسلکی به حیث واسطه بین اداره مالیات و مالیه دهنده تبارز میکنه و اینا وظایفی را پیش میبرند که در او پرداخت مالیات هم به اداره مالیاتی تسهیل میبخشند و هم به مالیه دهنده. د عوایدو د حقوقي چارو رئیس ندا محمد صدیقي له مالیاتي محاسبینو څخه د ازموینې د اخیستلو په تړاو معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې ازموینه به د بشپړ شفافیت په رڼا کې اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د امتحان ډیر شفاف وي، حق و حقدار ته ورسیږي، د چا حق پایماله نسی، د چا حق خدای نخواسته ونه خوړل سي. درې کمیټې ورته جوړې سوي وې. یوه کمیټه د سوالو د جوړېدو کمیټه وه چې هغوی په خپل پوره اخلاص سره سوالونه جوړ کړي دي او حتی د عوایدو د حقوقي خدماتو د ریاست کارمندان هم نه دي په خبر چې هغه کمیټه څوک پکښې کې وه. او بله کمیټه د امتحان د اخیستلو کمیټه ده چې ملګري دلې ناست دي، مخکې به اعلان سي او د خپل ترتیب سوي ترتیب په اساس باندې به امتحان واخلي. او درېیمه کمیټه د سوالو د کتلو او یا په اصطلاح سره د نمرو د ورکولو کمیټه ده چې هغه هم مشخصه ده خو چاته معلومه نه ده، یعنی په دې معنا چې بیا څوک زنګونه ورته وهي یا یې په تکلیفوي یا ازار ورکوي. د دې لپاره چې د هیچ چا حق تلف نسي او پروسه په شفافه ډول باندې مخته یوړل سي تر هغه وخت چې نتایج اعلانیږي، هغه کمیټه هم نه معلومیږي. د یادونې وړ ده چې په مالیاتي چارو کې بشپړ شفافیت رامنځته کول، له فساد سره رښتینې مبارزه او د ملي عوایدو د کچې لوړول د مالیې وزارت په لومړیتوبونو کې دي او په دې برخه کې له شته ظرفیتونو څخه د ښې ګټې اخیستنې په موخه اړین اقدامات ترسره شوي دي.